إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما محترمو بزرگانو او زما عزتمنو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې د دغې وینا موضوع د یو سوال په شکل کې ده: آیا قرآن په فهم سره لوستل ضروري دی؟ د نن ورځې موضوع ده: آیا قرآن په فهم سره لوستل ضروري دی؟ قرآن عظیم شان د الله سبحانه وتعالی آخري وحی پر خپل آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړل سوی و. قرآن عظیم شان په ټوله نړۍ کښې تر ټولو غوره کتاب دی. قرآن د ټوله انسانیت لپاره هدایت دی. قرآن عظیم شان د حکمت چینه ده، د حکمت ریښې دي، او کم خلک چې یې نه منې د هغوی لپاره عذاب دی، د هغو لپاره سختی ده. او قرآن عظیم شان هغو خلکو ته مستقیمه لاره ورښیي چې ګمراه سوي وي، او چاته چې شک دی د هغوی لپاره اطمینان دی. او کم خلک چې په مشکلاتو کښې دي د هغوی لپاره راحت دی. دغه ټولې خوبیانې تر هغه وخته پورې څوک لاسته نسي راوړلی تر څو هغه قرآن ونه لولي، په هغه پوه نسي، پر هغه باندې عمل ونه کړي. دغه ټوله ښېګڼې موږ هغه وخت لاسته راوړلی سو چې موږ قرآن ولولو، په هغه وپوهېږو او پر هغه باندې عمل وکړو. قرآن عظیم شان په ټوله نړۍ کښې تر ټولو زیات ویل کېږي، لیکن د ډېر افسوس خبره ده چې قرآن عظیم شان هم هغه کتاب دی چې تر ټولو زیات د پوهېدلو نه پرته ویل کېږي. دا هغه کتاب دی چې خلک یې د پوهېدلو نه پرته لولي. له همدې کبله زموږ د مسلمانانو او د قرآن ترمنځ چې کم تړاو دی، کم قرابت دی، هغه کمزوري کېږي. څومره د افسوس خبره ده چې یو شخص قرآن ته نږدې راځي، قرآن لولي، لیکن د هغه په ژوند کښې هیڅ تغییر نه راځي. د هغه په طرز العمل کښې، د هغه د ژوند په طریقه کښې هیڅ تغییر نه راځي. د هغه زړه د ذرې په شان هم نه نرمیږي. د افسوس خبره ده یو شخص قرآن ته نږدې راځي او په هغه کښې هیڅ تغییر نه راځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم شان کښې فرمایي، سورة العمران سورت شماره 3 آیات شماره 113: کنتم خیر امة اخرجت للناس. الله تعالی مسلمانانو ته فرمایي چې په ټوله نړۍ کې تاسو غوره ډله یاست. هر کله چې د یو چا تعریف کیږي، هر کله چې یو مقام ورکول کیږي، د هغه سره د مسئولیت شتوالی ضروری دی. د هر مقام سره د مسئولیت شتوالی ضروری دی چې الله سبحانه وتعالی په دغه آیات کې مسلمانان ته فرمایي چې موږ خیره امه یو، په ټوله نړۍ کښې تر ټولو غوره ډله یو.
آیا موږ هیڅ مسؤلیت په غاړه نه لرو؟ په دغه آیات کښې الله سبحانه وتعالی مسؤلیت هم راښیي. الله تعالی فرمایي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. ولې چې موږ خلک د نیکۍ و طرف ته رابولو او د بدۍ څخه یې منع کوو؟ که چیرې موږ ته د نیکۍ امر کول او د بدو منع کول پکار دي، نو زموږ لپاره لازمه ده چې قرآن په فهم سره ولولو. که موږ قرآن په فهم سره ونه لولو، نو موږ خلک څنګه د نیکۍ و طرف ته رابللی سو او د بد څخه څنګه منع کولی سو؟ که موږ قرآن په فهم سره ونه لولو، خلک د نیکۍ و طرف ته راونه بولو او د بدو څخه یې منع نه کړو، نو موږ د غوره امت د لقب مستحق نه یو، د مسلمانۍ د لقب مستحق نه یو. د قرآن کلمه د عربي کلمې قرأ یا اقرأ څخه راځي چې معنا یې د لوستلو د ویلو ده. راسئ چې دغه خبره وفهموو ولې موږ مسلمانان قرآن په فهم سره نه لولو. راسئ دا خبره وفهموو چې ولې موږ مسلمانان قرآن په فهم سره د نه لوستلو بهانې جوړوو. تر ټولو اوله بهانه دا ده چې موږ په عربي ژبه نه پوهیږو. دغه خبره حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې د 20% څخه زیات مسلمانان دي. په ټوله نړۍ کې د 125 کروڑو څخه زیات مسلمانان موجود دي، لیکن تقریبا 15% مسلمانان عربیان دي چې مورنۍ ژبه یې عربي ده، او د عربي مسلمانان څخه پرته یو څه مسلمانان په عربي ژبه پوهیږي. د دې معنا دا ده چې د 80% څخه زیات مسلمانان په عربي ژبه نه پوهیږي. هر کله چې یو کوچنی پیدا کیږي د مور د نس څخه د باندې راوځي، دې نړۍ ته راځي، هغه په یوه ژبه نه پوهیږي. هغه تر ټولو لومړی خپله مورنۍ د خپلې مور ژبه زده کوي، تر څو هغه د کور د خلکو سره خبرې وکړای سي. تر هغه وروسته هغه د کلي ژبه زده کوي، تر څو هغه د کلیوالو سره خبرې وکړای سي. بیا چې کله هغه په یو مکتب یا یو لیسه کې تعلیم حاصلوي، په کومه ژبه کې چې تعلیم حاصلوي هغه ژبه زده کوي. هر انسان لږ تر لږه په 2 یا 3 ژبو پوهېدلی سي. آیا موږ ته لازمه نه ده چې موږ هغه ژبه زده کړو چې الله تعالی په هغه سره خپل آخري پیغام د ټوله انسانیت لپاره راستولی دی؟ آیا موږ ته لازمه نه ده چې عربي ژبه زده کړو؟ او د انسان عمر هېڅکله د ښه کار کولو لپاره خنډ نه دی، لیکن که چیرې موږ عربي ژبه نه پیژنو، نو لږ تر لږه د قرآن عظیم الشان ترجمه خو ویلی سو. که موږ عربي ژبه نه پیژنو، نو دا پر موږ باندې فرض ده چې موږ د قرآن عظیم الشان ترجمه لږ تر لږه ولولو. په هغه ژبه یې ووایاست په کومه ژبه کې چې تاسو ته مهارت حاصل دی. که تاسو ته په پښتو کې مهارت وي، نو د قرآن عظیم الشان ترجمه په پښتو ولولئ. که تاسو ته په فارسي کې مهارت وي، نو تاسو یې په فارسي ژبه کې ولولئ. په انګلیسي کې مهارت لرئ، نو په انګلیسي ژبه یې ولولئ. موږ مسلمانان اکثره بانې جوړوو چې موږ ډېر مشغوله یو، موږ نه یو خلاص، موږ په خپل تجارت کې مشغوله یو، موږ په درسو کې مشغوله یو، په مکتب کې، په لیسه کې، په پوهنتون کې موږ مشغوله یو. ولې چې کار ته ځو، زموږ سره د قرآن د ترجمې د ویلو هیڅ وخت نسته. موږ دا خبره پیژنو چې کله موږ په مکتب کې وخت لګوو، یا په لیسه کې یا په پوهنتون کې، نو موږ په سلهاو کتابونه وایو، او په امتحان کې تر کښېنستلو وړاندې ډېر کتابونه حفظ کړو، ډېر کتابونه په یاد کړو. نو آیا زموږ سره د قرآن عظیم الشان د ویلو لپاره وخت نسته؟